درنو لیدونکو خوږو زده کوونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې ورځ مو په خیر او خوشحالۍ سره پیل کړې وي. د بیولوژي د 12م ټولګي ښوونیزې خپرونې ته ښه راغلی. موږ هم پوره چمتووالی لرو چې لوست پیل کړو. ډېر ښه. نو کتابچې مو خلاصې کړئ، ځو د درس عنوان ګورو. زموږ د درس عنوان د ګلوکوز د سطحې تنظیمول دي. نو راځئ چې وګورو چې په دې ښکلي درس کې کومې موخې شاملې دي. د زده کړې موخې. زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې ګلوکوز وپیژني، په بدن کې د ګلوکوز د سطحې د تنظیم په هکله پوه شي، د انسولین او ګلوکاګون هورمونونو دندې سره توپیر کړي، په بدن کې د کلسیم د سطحې د تنظیم په هکله معلومات ترلاسه کړي. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې زموږ بدن د خپلو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره لکه کار کولو، درس لوستلو، ودې کولو او داسې نورو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره انرژۍ ته اړتیا لري. خو څوک راته ویلی شي چې زموږ بدن دغه انرژي له کومه کوي؟ زموږ بدن انرژي له خوړو څخه اخلي، په ځانګړې توګه له ګلوکوز او قند څخه. شاباس هدا جانې. خو اوس څوک راته ویلی شي چې بدن دغه انرژي د قند څخه څرنګه ترلاسه کوي؟ لکه چې د پوښتنې پر ځواب نه پوهیږئ که څنګه؟ هو ښوونکې. کومه خبره نه ده، زه درته وایم. زموږ بدن د یو ځانګړي هورمون پر ترشح کولو سره کولی شي چې قند په انرژۍ واړوي او ترلاسه یې کړي. خو که چیرې دغه هورمون په بدن کې سم کار ونه کړي، نو ډېرې جدي ستونزې رامنځته کوي. ښوونکې، زموږ د بدن قند باید په خپله تنظیم کړو که کوم خاص میکانیزم لري؟ شهزاد جانې ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. دا چې څرنګه تنظیمېږي دا به په ننني درس کې ولولو. خو اوس دې انځوریزي کڅوړې ته وګورئ تر څو ښې پرې پوه شئ. ګلوکوز یا د وینې قند د حجرو د انرژۍ اصلي سرچینه ده چې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د کاربوهایدریتونو د هضم له لارې وینې ته دننه کیږي. په بدن کې د ګلوکوز د سطحې تنظیم د بدن د بېلابېلو غړو د ښې کړنې او سلامتیا لامل کیږي. ښوونکې، د ګلوکوز د سطحې تنظیم څرنګه د غړو په ښې کړنې کې ونډه اخلي؟ مسکا جانې، که چیرې په وینه کې د ګلوکوز کچه ډېره ښکته او پورته شي، نو په دواړو صورتونو کې کولی شي چې جدي ستونزې رامنځته کړي او د بدن غړي مختل کړي. نو له همدې کبله په بدن کې د ګلوکوز د سطحې تنظیم ډېر اړین دی. کېدای شي ښوونکې یو مثال راکړئ؟ مثلا چې په بدن کې د ګلوکوز ټیټه سطحه او لوړې سطحې کومې ستونزې رامنځته کوي؟ ولې نه هدا جانې، سکرین ته پام وکړه، مثال هم درکول کېږي. د بیلګې په توګه که چیرې د ګلوکوز سطحه لوړه وي، نو کېدای شي چې یو شخص د شکر په ناروغۍ اخته شي. خو که چیرې کچه یې ټیټه شي، د هایپوګلاسیمیا ناروغي رامنځته کېږي چې د ضعف، تعرق او حتی د هوښیارۍ د لاسه ورکولو لامل ګرځي. نو د وینې قند یا ګلوکوز ته باید ډېر پام وکړو. بله شهزاد جانې، او په ځانګړې توګه هغه کسان چې د ډیابیت په څېر پر میتابولیکي ناروغۍ باندې اخته دي باید ډېره پاملرنه ورته وکړي. نو په بدن کې د ګلوکوز سطحه څرنګه تنظیمېږي؟ مسکا جانې، په وینه کې د ګلوکوز د سطحې تنظیم او تعادل په دوه ډوله ترسره کېږي. یو په معین وخت کې د خوړو د مصرف له لارې او بل د پانکراس له لارې د ترشح شویو هورمونونو په مرسته. د خوړو په مرسته کولی شو د وینې قند تنظیم کړو؟ مثلا که چیرې د یو شخص په وینه کې د ګلوکوز کچه لوړه شي، نو باید ګازداره څښاک، وچه ډوډۍ، وریجې، کچالو او خواږه ونه خوري. خو که چیرې یې په وینه کې د قند یا د ګلوکوز سطحه ټیټه شي، نو دغه خواړه باید وخوړل شي. یعنې که ګلوکوز مو ټیټ شي، نو کیک خوړلو ته بهانه جوړېږي. دا تر ټولو ښه طبي نښه ده چې تر اوسه مې اورېدلې ده. بله هدا جانې، خو پام دې وي چې د قند لوړه کچه د قند د ټیټې کچې په شان سرخوږی جوړوي. نو باید ډېر پام وکړو چې خواږه ونه خورو. ښوونکې، کوم هورمون د وینې د ګلوکوز په تنظیمولو کې کره ونډه اخلي؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه شهزاد جانې، سکرین ته وګورئ. پانکراس د ځانګړو حجرو یو ګروپ لري چې د لنګرهانس جزیرې نومیږي. په دغه جزیرو کې د الفا او بیتا په نامه حجرې شتون لري چې د الفا حجرې د ګلوکاګون او د بیتا حجرې د انسولین هورمون افرازوي. ښوونکې، دغه د انسولین او ګلوکاګون هورمون په بدن کې څرنګه د ګلوکوز کچه تنظیموي؟ یعنې سمه پرې پوهه نه شوم په کړنلارې. مسکا جانې، د دې لپاره چې په کړنلارې باندې پوه شئ، سکرین ته وګوره، درته تشریح کېږي. د انسولین هورمون د پانکراس د لانګرهانس جزیرو له بیتا حجرو څخه افراز او د وینې جریان ته ننوځي.
ترڅو د ګلوکوز سطحه ټیټه کړي. له دې هورمون پرته ګلوکوز حجرې ته نشي دننه کیدی او له امله یې په وینه کې د ګلوکوز کچه لوړیږي. پوه شوم، یعنی انسولین د وینې د ګلوکوز سطحې له ډېرېدو څخه مخنیوی کوي. بله هدا جانې. او یوه بله مهمه موضوع چې باید هېره نه کړئ هغه دا ده چې د ګلوکاګون هورمون د انسولین هورمون برعکس کار کوي. یعنی که چیرې په وینه کې د ګلوکوز کچه ټیټه شي نو په دې صورت کې د ګلوکاګون هورمون د ځیګر په برخه کې سپما شوی ګلوکوز د ګلایکوجن په بڼه سره آزادوي او په پایله کې یې په وینه کې د ګلوکوز کچه لوړیږي. یعنی دغه دواړه هورمونونه په ګډه د ګلوکوز د کچې په تنظیم او تعادل کې مرسته کوي. دقیقاً شیزا جانې. ښه نو که تر دې ځایه کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې ویې پوښتئ. نه ښوونکې پوښتنه نه لرو. خوږو زده کوونکو ځو لنډه دمه نیسو، زر بېرته راګرځو. د بیولوژي د ښوونیزې خپرونې دویمې برخې ته ښه راغلی. خوږو زده کوونکو د خپرونې په دې برخه کې به په بدن کې د کلسیم د سطحې تنظیم ولولو. د چې په بدن کې کلسیم سطحه څرنګه تنظیمیږي راځئ چې په یوه انځوریزه کڅوړه کې وګورو. کلسیم یوه اړینه مدني ماده ده چې په ډیریو بیولوژي عملیو کې لکه د هډوکو او غاښونو په کلکوالي، د عصبي سیګنالونو په لیږد، د عضلاتو په انقباض، د وینې په لخته کېدو او د زړه د ضربان په تنظیمولو کې ونډه لري. دا کلسیم د بدن په کومه برخه کې ډېر سپما کیږي؟ هدا جانې په بدن کې د کلسیم ډېره کچه په هډوکو او غاښونو کې زیرمه کیږي، خو لږ مقدار یې په وینه او د بدن په مایعاتو کې شتون لري چې د حیاتي عملیو لپاره ورته اړتیا ده. نو ځکه په بدن کې د کلسیم د کچې تنظیم د انسان د روغتیا لپاره یو مهم لامل شمیرل کیږي. د کلسیم دغه سطحه څرنګه تنظیمیږي؟ مسکا جانې سکرین ته پام وکړه، درته تشریح کیږي. کله چې د وینې د کلسیم کچه لوړیږي، په وینه کې د کلسیم د ډیرښت د مخنیوي او تنظیم لپاره د نخامیې غده د تایراید غدې تحریکونکی هورمون یعنی TSH ترشح کوي. دغه هورمون د تایراید غده تحریکوي ترڅو د کلسیټونین هورمون تولید کړي. کلسیټونین هورمون په هډوکو کې د کلسیم د زیرمې سرعت ډیروي چې په پایله کې د وینې د کلسیم کچه ټیټیږي. ښوونکې که چېرته د کلسیم کچه له نورمال حد څخه راکمه شي نو بیا د څه شي په ذریعه بیرته نورمال حالت ته راګرځي؟ که چیرې په بدن کې د کلسیم کچه کمه شي نو په هغې صورت کې د پاراتایراید غده د پاراتایراید هورمون یعنی PTH ترشح کوي چې دغه هورمون له هډوکو څخه وینې ته د کلسیم د آزادېدلو لامل کیږي او په دې ترتیب سره د کلسیم سطحه په وینې او هډوکو کې کنټرولېږي. همدارنګه له پښتورګو او کولمو څخه د کلسیم جذب ډیروي. وبخښئ ښوونکې، د هډوکو څخه د کلسیم د آزادېدو په پروسس سره پوهه نه شم. یعنې کیدای شي په ټوله کې راته د پاراتایراید هورمون عملکرد توضیح کړئ؟ وګورئ ګرانو زده کوونکو، د پاراتایراید هورمون د پاراتایراید غدې له لارې تولیدېږي چې کولی شي د دریو بېلابېلو برخو څخه د کلسیم د سطحې په لوړېدو کې ونډه او اغیزه ولري. د دې لپاره چې ښه سم پرې پوه شئ یو ځل سکرین ته هم وګورئ. لومړی د پاراتایراید هورمون یعنی PTH د هډوکو حجرې تحریکوي ترڅو د هډوکو نسجونه مات او کلسیم آزاد کړي. دویم د پاراتایراید هورمون یعنی PTH د پښتورګو په مرسته د کلسیم د ایونونو جذب ډیروي او هغه د وینې جریان ته داخلوي. ښوونکې، یعنی پښتورګي په مستقیمه توګه کلسیم رااخلي؟ بله، هم په مستقیمه توګه او هم په غیر مستقیمه توګه پکې دخالت کوي چې په دریمه مرحله کې ټول درته تشریح شوي دي. وګورئ. د پاراتایراید هورمون دریم کار دا دی چې په بدن کې د ویټامین ډي د تولید کچه ډیروي. دا چې ویټامین ډي په کولمو کې د کلسیم د جذب لپاره اړین دی نو ځکه مرسته کوي د کلسیم ډیر ایونونه جذب او د وینې جریان ته ننوځي. ښوونکې پوهه شوم، خو په بدن کې د کلسیم کچه څومره وي؟ شیزه په تخمینی ډول سره په ډاګه شوې ده چې یو بالغ کس باید په خپل بدن کې په افزه ډول سره 1 کیلوګرام کلسیم ولري. نو ځکه کلسیم تر ټولو ډیره مدني ماده شمیرل کیږي.
څومره په زړه پورې یعنې د ورځې باید ډېره اندازه کلسیم وخورو تر څو له کمښت سره یې مخ نه شو؟ هو هدا جانې بدن ته د کلسیم اړتیا د کس د عمر، جنسیت او فزیولوژیکي وضعیت په کتو سره توپیر کوي. د بېلګې په توګه هغه کس چې عمر یې د 19 څخه تر 50 کلو په منځ کې وي د ورځې 1 ګرام کلسیم کاروي، خو هغه کسان چې عمر یې د 50 کلونو څخه زیات دی د ورځې 1.2 ګرامه کلسیم ته اړتیا لري. د کلسیم د مقدارونو دغه بدلون د انسان د بدن د اړتیا او مقاومت پورې اړوند دی. مثلا په ډېر عمر لرونکو کسانو کې کلسیم ته ځکه ډېره اړتیا ده چې د هغوی د بدن کلسیم کمیږي او هډوکي یې کمزوري کیږي. یعنې کلسیم د هډوکو د کلکېدو لامل کیږي؟ بلې هدا جانې د دې لپاره چې ښې پرې پوه شئ د انځوریزې کڅوړې ته وګورئ. د کلسیم د کمښت په هکله یوه اندېښنه د هډوکو پر جوړښت او کلکوالي یې اغیزه ده. هغه ځکه چې کیدای شي د هډوکو د پوکي لامل شي. پر دې سربیره د کلسیم د کارونې کمښت د عضلاتو پر انقباض او د حجرې پر نورو فعالیتونو اغیزه کوي. البته د یادولو وړ ده چې د ویټامین ډي کمښت د دغه ستونزو د رامنځته کېدو لامل دی. خو په ټوله کې کلسیم د هډوکو د کلکوالي او د قوي کېدو لامل ګرځي. نو ځکه اړینې سرچینې چې حبوبات، سبزیجات او لبنیات باید وکارول شي. یعنې د کلسیم کمښت د هډوکو د ماتېدو لامل کیږي چې ډېر ګواښونکی دی. بله دقیقاً مسکا جانې همداسې ده. ښه ګرانو زده کوونکو که کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې ویې پوښتئ. انا ښوونکې پوښتنه نه لرلو. ښوونکې که اجازه مو وي نو زه لیدونکو ته یو پیغام لرم. مهرباني شهزا جانې. ګرانو لیدونکو هغه خواړه وکاروئ چې کلسیم لري ترڅو د هډوکو پر پوکي اخته نشئ او روغ پاتې شئ. ډېره زیاته مننه شهزا جانې له دې ښکلي پیغام څخه دی. اوس به لاړ شو د یوې دمې په لور. د دمې څخه وروسته د فعالیت برخه پر مخ وړو. له موږ سره پاتې شئ. ښه ګرانو ملګرو موږ بېرته راوګرځېدو. موږ د نن ورځې د فعالیت د ترسره کولو لپاره یو طبي لابراتوار ته راغلي یو تر څو د وینې په لخته کېدو کې د کلسیم اغېزه وارزوو. هو مسکا جانې بالکل همداسې ده. ښه اوس مخکې له دې چې خپله اصلي تجربه ترسره کړو راته ووایئ چې د وینې په لخته کېدو کې د کلسیم پر اغېزه پوهېږئ؟ زما پان لکه څرنګه چې له نامه څخه یې معلومه ده کلسیم کیدای شي د وینې له لخته کېدو څخه مخنیوی وکړي. شهزاجانې زما په انسا د خبرو برعکس دی ځکه کلسیم کیدای شي د وینې په لخته کېدو کې مرسته وکړي تر څو د شري د وینې بهېدنې څخه مخنیوی وکړي. هدا جانې ستا نظر څه دی؟ زه له شهزاجان سره موافقه یم کیدای شي د وینې له لخته کېدو څخه مخنیوی وکړي. له نظریاتو مو ډېره مننه. تاسې پوهېږئ کله چې بدن ته زیان ورسېږي نو وینه بهېدنه رامنځته کېږي. نو بدن اړتیا لري چې وینه بهېدنه ودروي تر څو ډېره وینه ضایع نه شي. د همدې لپاره وینه پړن کېږي تر څو ډېره وینه ضایع نه شي. نو د وینې د لخته کېدو لپاره کلسیم ته اړتیا ده. ښوونکې زما نظر دقیق و. بله مسکا جانې. ښوونکې یوه پوښتنه دغه کلسیم څنګه د وینې د لخته کېدو لامل کېږي؟ مسکا جانې کلسیم له بدن سره مرسته کوي تر څو په بدن کې ځانګړي مواد فعال شي او د وینې د لخته کېدو لامل شي. یعنې که چیرې کلسیم نه وي نو وینه نه لخته کېږي او وینه بهېدنه دوام کوي. یعنې په نننۍ تجربه کې د وینې په لخته کېدو کې د کلسیم ونډه ارزوو. ښه نو خدا جانې کیدای شي چې لیدونکو ته د فعالیت د اړتیا وړ وسایل ور وپېژنې. هو ښوونکې زموږ د نن ورځې د فعالیت د اړتیا وړ توکي او وسایل 2 لیبل شوي ټیسټ ټیوبونه، د کلسیم کلورایډ 5 سلنه تازه محلول، قطره څڅونکی او د سوډیم سټریټ 3.8 سلنه محلول دي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو نو خپله نننۍ تجربه په تازه وینې سره ترسره کوو. نو دغه تجربه تر پایه راسره وګورئ او اړین ټکي ځان سره نوټ کړئ. که چیرې د موادو موندنه درته اسانه وي نو کولی شئ چې دغه تجربه پخپله هم ترسره کړئ. ښوونکې د کوم موجود د تازه وینې څخه کار اخلو؟ مسکا جانې تازه وینه کیدای شي چې له انسان، لابراتواري حیواناتو یا د پسه او وزې په څېر نورو حیواناتو څخه واخیستل شي. خو اړینه دا ده چې تازه وینه وي. او د سوډیم سټریټ محلول هم د وینې له لخته کېدو څخه د مخنیوي لپاره کارول کیږي. نو کیدای شي تاسو لارښوونه وکړئ او موږ خپل تجربه ترسره کړو؟
البته باید ووایم چې د کلسیم کلوراید 0.5 سلنه محلول مو لکه څرنګه چې مخکې هم یاد کړ موږ لا دمخه چمتو کړی دی. هغه داسې چې 0.5 ګرامه کلسیم کلوراید مو په 100 ملي لیتره اوبو کې حل کړل. د سوډیم سیټریټ 3.8 سلنه محلول جوړولو لپاره په 100 ملي لیټره مقطرو اوبو کې 3.8 ګرامه سوډیم سیټریټ حلوو. دقیقاً د دې لپاره چې دغه پروسه اوږده نه شي نو دغه دوه محلوله مو په دمه کې چمتو کړل. په هر حال ګرانو زده کوونکو اوس زه له دې کولډ باکس څخه تازه وینه را اخلم او خپله تجربه همداسې په چټکۍ سره پر مخ وړو. بله دا هم تازه وینه ده. نو مسکا جانې اوس ته قطره څڅونکی راواخله او 9 ملي لیتر وینه په دواړو لیبل شویو ټیسټ ټیوبونو کې واچوه. سمه ده ښوونکې. ښوونکې ترسره شو. شاباس مسکا جانې. ښه نو شهزاد جانې ته په لومړي ټیسټ ټیوب کې څو قطرې د سوډیم سټریټ محلول د قطره څڅونکي په مرسته ور زیات کړه. سمه ده ښوونکې. شاباس ډېر ښه. اوس نو هدا جانې ته دریم قطره څڅونکی راواخله او په دویم ټیسټ ټیوب کې د کلسیم کلوراید یو څو قطرې واچوه. اوس نو وروسته له څو دقیقو څخه ګورو چې وینه په کوم ټیسټ ټیوب کې لخته شوې ده. ښوونکې اوس چې تاسو په ځواب یې پوهېږئ نو اړینه ده چې ورته منتظر پاتې شو. تا هم هغه د ټوکې کار وکړ. ښوونکې اجازه ده تر څو چې تجربې وخت پوره کېږي زه یوه کیسه وکړم. هو شهزاد جانې وخت لرو. وایي یوې ښوونکې به تل خپلو زده کوونکو ته ویل که چېرته په درسونو کې ستونزه لرئ نو زه مو تل په خدمت کې یم. نو لنډه دا چې د ازموینو وخت راورسېدو او یوه زده کوونکې چې پر پوښتنو نه پوهېدله نو ښوونکي ته یې وویل چې ګرانې ښوونکي لکه څرنګه مو چې وعده کړې وه زه پر دې پوښتنو نه پوهېږم نو مهرباني وکړئ حل یې کړئ. بیا نو خامخا ښوونکي ورته لیکلي دي چې د ازموینې پر استثنا نور ما په خدمت کې یم. ښه نو ګرانو زده کوونکو اوس ټول ځو او ګورو چې زموږ تجربې نتیجه ورکړې ده او که نه. تاسو وینئ په کوم ټیسټ ټیوب کې چې کلسیم کلوراید لري د هغه ټیسټ ټیوب په پرتله چې سوډیم سټریټ لري وینه زر لخته شوې ده. ښه نو ګرانو زده کوونکو اوس راته ویلی شئ چې په هغه ټیسټ ټیوب کې چې کلسیم کلوراید و وینه ولې نه ده لخته شوې؟ ځکه د وینې لخته کېدل د کلسیم آیونونو ته اړتیا لري. کله مو چې په دې ټیسټ ټیوب کې کلسیم ور اضافه کړل د پروټینونو د فعاله کېدلو پروسې د وینې لخته کېدل چټک کړل نو ځکه وینه زر لخته شوه. شاباس مسکا جانې ډېر ښه. نو ولې په هغه بل ټیسټ ټیوب کې مو چې سوډیم سټریټ اچولی و وینه یې مایع پاتې شوه؟ شهزاد جانې ځکه چې سوډیم سټریټ په وینه کې شته د کلسیم آیونونه ځان سره نښلولي دي او پیچلی مرکب یې رامنځته کړی دی نو ځکه د کلسیم آیونونه نشي کولی چې د وینې په لخته کېدو کې ونډه واخلي نو ځکه وینه مایع پاتې کېږي. ښوونکې ډېری د حیواناتو وینې چې مو ولیدلې وروسته له ذبحه کېدو پرته له دې چې ورسره کلسیم ور اضافه کړو خپله لخته کېدلې چې دا ولې؟ خدا جانې ځکه چې وینه په خپل ترکیب کې کلسیم لري لکه څرنګه مو چې مخکې په درس کې هم ولوستل خو که چیرې د سوډیم سټریټ په شان بل لامل ورسره یو ځای کړو لکه څرنګه مو چې په فعالیت کې هم ترسره کړل بیا نو نه لخته کېږي خو که چیرې کلسیم ورسره اضافه کړو نو د لخته کېدو سرعت یې چټکوي. مننه ښوونکې پوهه شوم خو یوه بله پوښتنه وینه په بدن کې ولې نه لخته کېږي؟
خدا جانې ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. د بدن د مین سیستم د بدن له بهر سره ډېر توپیر لري. په بدن کې داسې عنصرونه یا فاکټورونه شتون لري چې د بدن دننه له وینې لخته کېدو څخه مخنیوی کوي او تنظیموي یې. مننه ښوونکې، اوس سمه پوهه شوم. ښه نو ګرانو زده کوونکو، که کومه پوښتنه نه لرئ نو لاړ به شو سل ته او هلته به د نن ورځې د زده کړې پایلې وګورو. نه ښوونکې، پوښتنې نه لرو. ډېرې پوښتنې مو چې په ذهن کې وې ځواب شولې. زو صنف ته تاسې هم راسره پاتې شئ. ښوونکې، دا د پوښتنو د قرې لوښی دی. هو شهزاد جانې، زه قره کشي کوم. د هر چا نوم چې راووتو هماغه به اړونده پوښتنې ته ځواب وایي. سمه ده ښوونکې. هدا جانې، ستا نوم دی؟ زه چمتو یم. ښه نو هدا جانې، ته راته دا ووایه چې د لنګرهانس جزیرې څه شی دي؟ په پانکراست کې د حجرې ټولګې دي چې د الفا او بیتا حجرې د انسولین او ګلوکاګون هورمون افرازوي. آفرین، شاباس، ځواب دې بالکل سم دی. اوس به بله قره وګورو چې د چا نوم راوځي. ښه نو شهزاد جانې، ستا نوم دی، نو ته به دا راته ووایي چې د انسولین هورمون څه دنده لري؟ د انسولین هورمون په وینه کې د ګلوکوز کچه ټیټوي. آفرین، شاباس. اوس به هم بل کس وګورو. او دا هم د مسکا جانې نوم دی. مسکا جانه به موږ او تاسو ته دا ووایي چې د ګلوکاګون هورمون څه دنده لري؟ د ګلوکاګون هورمون په وینه کې د ګلوکوز کچه لوړوي. شاباس، ډېر ښه. آفرین دې پر تاسې زما نازولو زده کوونکو. هم د فعالیت برخه په ډېره بریالیتوب او ښه توګه ترسره کړه او هم پوښتنو ته کره ځوابونه وویل. اوس به نو په لنډه توګه سره د خپل د نن ورځې د درس لنډیز وګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې ګلوکوز د حجرو د انرژۍ اصلي سرچینه ده چې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه کاربوهایدریتونو د هضم له لارې د وینې جریان ته دننه کیږي. په بدن کې د ګلوکوز د سطحې تنظیم د بدن د بېلابېلو غړو د ښې کړنې او روغتیا لپاره اړین لامل دی. په بدن کې د ګلوکوز د سطحې د تنظیم په موخه د پانکراس غده د انسولین او ګلوکاګون هورمونونه ترشح کوي. کلسیم د یوې مهمې او ضروري مدني مادې په توګه د هډوکو او غاښونو په ساتنه او جوړولو، د عصبي سیګنالونو په لیږد، د عضلاتو په انقباض، د وینې په لخته کېدو او د زړه د ضربان په تنظیمولو کې ونډه لري. د کلسیم کمښت د هډوکو پوکي، د غاښونو تخریب، عضلاتي ستونزې او عصبي اختلالات رامنځته کوي. دا وې زموږ د نن ورځې د زده کړې پایلې. نو اوس به وګورو چې زموږ راتلونکی درس د څه شي په هکله دی. راتلونکی درس نخامیه غده. بله، لکه څرنګه چې ګورئ زموږ راتلونکی درس د نخامیه غدې په هکله دی. هیله منه یم چې ټول ورته چمتووالی ونیسئ. درنو لیدونکو، خوږو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لوی او مهربان رب سپارم. ښې چارې.